د شیخ سمرقندي ابو الليث سمرقندي یو کتاب تنبیه الغافلی یو واقع پکې لیکلی وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په لاره روانو یو سړی ولا مخې له ورغی خو سړي ژړل هلک و نوجوان او د هلک داسې ژړل داسې چې حضرت عمر پرې نرم شو ورته بچي ولې ژاړې وی عمر صاحب یو ګناه رانه شوې ده او ډېره لویه ګناه شوې ده ډېره لویه ګناه شوې ده عمر صاحب الله مې خفه کړی عمر صاحب خدای مې خفه کړی دی الله مې خفه کړی دی بار بار وایي ډېره ګناه شوې ده ما به خدای معاف کړي دومره هغه هلک ژړل او دا چغې والې کې حضرت عمر صاحب ورسره په ژړا ورته یې ویې ته راځه رسول الله مبارک له دې ملزم حضور پاک دی راوست او مقصې جاري عمر صاحب ته ته ولې جاړې وایي دې سړي باندې جاړم دا خو چغې وایي رونی وایي چې ما خدای خفه کړی دی ګناه مې کړې ده هلکه وایي ډېره غټه ګناه دې کړې ده حضور پاک ورته وایي د الله رسول ډېره غټه ګناه مې کړې مړه وایي ستا ګناه به غټي که د خدای عرش به غټي وایي زما ګناه وایي ستا ګناه به غټئ او که د الله کرسي به غټئ وایي زما ګناه وایي شرک دې کړی دی وایي نه مشرک یې وایي نه شرک مې نه دی کړی نو څه ګناه دې کړی دی چې دا چغې جوړې کړې وایي د الله رسول زه کفن چورې ما چې مړي وشي د شپې مقبرې ته لاړ شم خاورې تازیه ترې لرې کړم او د مړي نه کفن راوباسم هر څو دا اوس زمانه کې نه پخوا زمونږ په دې وطن کې هم ګورې داسې خلک وو د حاجي صاحب ته پټ اوس نشته خو جامې ډېرې شوې اوس خو د هر سړي پنځه شپږ جوړې جامې وي قسم دې پخوا کفنکش به یې ورته وي د مشران نه موږ پخپله اورېدلي دي باباجي ما ته پخپله وې وی مړی به م ښخ کړه او ایثار چې به خلک راغلل چې مولي صاحب مړي چارېستی دی او دقسې پرېښی دی او کفن یې ته وړی غریبي و خلکو به دا کفنونه خرڅول نو زه کفنکش او زه ورځم چې مړی ښخ شي نو دې هغه خاوره اومۍ راته وباسم او کفن دې راکاږم ځان د خرڅ کړم د الله رسوله پرون یو مړی شو چې خلک لاړل او نیمه شپه شوه نو زه لاړم او خاوره مې ته وویسته او چې کفن مې ترې ایسته هغه جینۍ وه زما زړه کې هغې ته غلط سوچ راغی نو ما وی راشه شپه ده او څه رکاوټ نشته نو ما هغې مړې جینۍ سره ګناه وکړه کفن مې ته ویسته او ګناه مې وکړه نو چې ګناه مې وکړه نو هغې مړې جینۍ راله اواز راکړه او یې ما ته وایي چې ظالمه ډېر ظلم دې وکړه د مړو د مردګانو په ډله کې دې رسوا کړه د مړو د مردګانو په ډله کې دې رسوا کړم او ظالمه خلک چې د قبر نه پاسي نو پاک به پاسي او زه چې د قبر نه پاسم نو په جنابت کې به پاسم دا دې راسره څوک وی به دا آواز مې واورېد چې د دې جینۍ و که د دې د خولې نه وته که د بل چا نه خو دا آواز مې واورېده نو د الله رسول دا جرم مې کړی او جاړي حضور پاک ورته وي ښه تا مړي سره جینۍ سره دا عمل کړی دا ظلم دې کړی دی دا خو واقعي تا ډېرې لویه ګناه کړې ده دا خو ډېر بې ظلم کړی دا پاسه دا سړی لاړ خو چې دې سینګ لاړو نو دې غرونو ته لاړ مدینې پرېښود او په غرونو کې لګیا د خاورې رالې په دې سره چې یو خدای ته جاړ ای خدای ما خو ډېر لوی جرم کړی او داسې جرم مې کړی چې په مخ د ځمکه به دا جرم چا کړی نه په مخ د ځمکه به دا جرم چې ته د ځنګل څاروي نه کړی الله لا خو ما ډېر لوی جرم کړی خدای دا به څه کوي څلوېښت خوره د دې سړي خدای ته جاړه کړې ده په دا ځنګلو کې نبی علیه السلام نه خبره م یېره ده حضرت جبریل علیه السلام راغی حضور پاک ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي الله رسوله دا مخلوق تا پیدا کړی دی که خدای وی الله دې مخلوق له ترې زه کور کې که الله ورکړي وی دا راته الله ووایي چې ورته ووایه جبریل علیه السلام په خپله نه وایي الله راته وایي چې تپوس دې وکړه یعنې مخلوق له ترې زه په ورکړې که زه ورکوم وی نه الله ورکوي دا مخلوق چې ګناه وکړي زه به یې بخم که ته به یې بخې نه الله به یې بخي وایي ښه نو هغه کوم سړي چې هغه سنګین جرم او ګناه کړې وه او ما ته یې څلوېښت سوی چغې وویلې ما وبخه ما بخیر نوم مې ولا په توابینو تایبینو کې لیکلی دی رسول الله مبارک کوم ځای پلان کې دی کې رسول الله مبارک یې تپوس کوي صحابیو پسې ورشئ سړی راولئ راوستو ځان سره کښېنو بچې ستا توبه خدای قبوله کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم شیطان د بني آدم په زړه ګونټې ماتې کړې دي ګونټې
فاذا خلا چې کله هم دی غافل شي نو وسوسه دا شیطان وسوسې ورته اچي. واذا ذکر الله خنسا او چې کله دی خدای یاد کی نو دی یو تختی پټیږي. نو دی خو تعالی په زړه ګولټې ماته کړې ګناه در باندې کوي پرېږدي خو دی نه خو بچ کېږي به تې په څه د الله په ذکر په ژړا بچ کېږي به تې د الله په ذکر خدای رایاد که فوراً عبادت شروع کا او کوم غلطي ګناه در باندې کړې ده نو په ژړا به معاف کېږي خدای ته به ژاړي. یو سړی په مکه مکرمه کې بیت الله سره خوا کې به ناست ابن عقیل نومو پخوا به پرې کونیو خلک یادېدل ابن عقیل بیت الله خوا کې ناستو بس مسافرو نه چې ته پلار و یې خاندان رشته دار رور بی بچي نو بس مسافرو راشه ټول عمر به د بیت الله پرې خوا کې تیر کم طوافونه به کېدل. دا زمانه نه وه د سعودي عرب کې دا اوس کمه ده غربت و ډېر زیات غریبي و عاجزي وه نو به دې ناستو بیت الله هلته به خلکو سره ډوډۍ موډۍ خوړل او ګزاره به یې کېدله. دا ابن عقیل وی یو به بیت الله کې روان یم یو امیل به ومونته چې امیل به راوچت کړه سرو زرو امیل هیرې جواهرات لګېدلي دي او قیمتي امیل دی او چې مې څنګه راوچت کړه او هلکه دا خو ډېر قیمتي امیل مې ومونته دا به څه کېدي اوس دلته شیطان دی او بل خوا فرشته ده. نبی علیه السلام فرمایي د احسان دی دلته یو خوا شیطان ناست دی بل خوا فرشته ناسته ده. هغه شیطان ته وسواس وایي او ته وسوسې اچوي من شر الوسواس الخناس بل خوا فرشته ناسته ده دې زړه ته او د نیکي ورچي. دا مونږ خلک چې وایو که نه لکه دا یو ړمی وایي چې داسې وکړه دا بل ړمی وایي چې داسې وکړه نو دا دوه زړونه نه دي یو زړه دی خو دا نیکي چې ده دا ورته فرشته ورچوي الهام ورته وایي او د هغې فرشتې نوم ملهم دی او دا ګناه ورته شیطان چې هغې ته وسوسه وایي د شیطان نوم وسواس دی. نو دته اوس هغه دوه خبرې شروع شوې هلته ورته شیطان وایي چې شبه پټ کا شی غیب کا د بلو پیسو شی ښځه دې هم پې کېږي او هلته فرشته ورته وایي چې نه ګورې نه دا خو پردی شی دی لخته ده الله به درنه تپوس کوي. وی په دې سوچ کې پروت یم چې یو بوډا سړی دی او کونټۍ ورسره ده او ټک ټک کوي او غریب چغې وي ای خدای مه بخه ما نه یو امیل پروت دی او ړوند دی په سترګو باباجي ای خلکه ما نه امیل پروت دی او زه ډېر عجز غریب یم او په جومات کې امام یم او دا مې په دوه درې څلور روپۍ جمع کړې او خما لور ده یوه هېڅ مې په بېله دنیا نشته بې د هغه لور نه هغې لور مې ګی خرڅې کړي دي هغې لور مې پردی مزدورۍ کړي دي او په روپۍ او په دوه روپۍ پیسې جمع کړي دي نو زه چې حج لرالم چې اروستی یم نو ماله مې هغه لورو پیسې راکړو څه زما چې بابا ماله به د بیت الله نه امیل راوړي. هغه لور چې مې په روپۍ او په نیمه روپۍ کې مې جمع کړي دي او ما چې په جمع کړي دي نو چې راغله نو په مکه کې مو ول په دوکان کې امیل واغی خدای مو بخه هغه امیل باندې پروت دی او که چا مونتی نو مال هغه امیل راکړي. زه چې کور ته لاړ شم نو زما لور به ماته سترګې نیولي چې زما پلار به مال امیل راوړي او زه به تش تور ځم بابا جاړي او چغې وایي زه اواز اورم خو دې وخت کې شیطان ماته وایي چې ګورې پام په خپل کار به کوي ځه دې خوا فرشته ماته وایي چې نه ګورې ورکه دې وخت کې د سړی چل درته ښیم دې وخت کې د سړی دا شیطاني سوچ اخوا غورځوي رحماني سوچ ته سوچ وکړي او دې وخت کې دا سوچ وکړي که زما د پلار نه دا شی روک شوی وي که زما د مور نه دا شی روک شوی وي او که زما نه دا شی روک شوی وي نو ما به څه کول بس دا سوچ وکړه خبره جوړېږي بس ما وې راشه ګناه نه کوم دا خو د دې باباجي شی دی او دې باباجي دی ورکوم باباجي دې خوا راشه څه د روک شوي دي ای بچی امین لور له مې اخیستې په لږو لږم جمع کړی روک شو اوس به د کور ته ځم لور به مې راته دروازه کې ولاړې څه به ورکوم باباجي نښه پته یې ښوولی شي او دا رسیده د دوکاندار رسید دقه دی دونه مقدار دا شی بس همغه امیل و روا مې اخیسته او جیب کې مې واچو چې باباجي ها دا امیل ما مونږ ته دې راواله باباجي ډېر زیات خوشحاله شو او د خوشحالۍ نه یې ماله پیسې راوویستې چې ها بچې دا واله ما وې نه دا ستا باندې خرڅوم خو نه دا د الله د رضا دپاره چې الله خوشحاله شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مسله دلته واوره ګوره زمونږ ایمان دا دی چې رسول الله مبارک څه فرمایلي دي هغه زمونږ د دنیا او د دین د دواړو د فایدې بس په هغې به مونږ عمل کوو دي کې
چې د پیغمبر خبرې شکونه پکې مه کوه، ته عمل کوه. پیغمبر خو زمونږ ستاسو دپاره الله لیږلی دی او د پیغمبر خبره د خدای خبره وي. وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. هغه ته خو الله القا کوي زړه ته. نو چې د خدای خبره ده نو انشاءالله الله او پیغمبر دواړه په مخلوق خدا مهربانان دي. هغه ښکلې خبرې. حضور پاک فرمایي که یو شی دې په لاره ومونته، دا شی دوه قسمه یو هغه شی دی چې دا ضایع کېږي نه. یو شی دې ومونته او تا ته پته راکړه ته نه مروچتې نو دا څوک نه پټوي. دې پس یو مالک راشي مالک به اوچت نو ګوتې به نه وروي. خو که یو شی دې ومونته او تا ته پته وي که د ناخ نمبر یې روچتی او غلا کوي نو روچت یې که. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه چې په کومه تیلی کې دی هغه تیلی هم محفوظ کا او تیلی چې په کوم تار تړلی دی هغه تار هم محفوظ کا. او اعلانونه وکړه چې کب دی دې مونتې دی ته اعلان کوه خدای مو بخښه ما یو شی مونتې دی او که چا هم نمشته پروتي نو را دې شي ما ته دې نښه پته وکړي چې خپل شی ولوله. اعلان هم هغه دی چې ستا غالب ګماندی کې دلته د خلکو نه پروت دی. لکه دې لار کې دې ومونته نو دې جومات کې اعلان وکړه. جومات کې ګور اعلانونه ممنوع دي منع دي، خو لکه دې کندي کې اعلان وکړه. درو کې اعلان به په جومات کې نه کې، دې کې اعلان وکړه. هغه بل کندي کې دې ګیر چاپې کندو کې خلکو ته ووایه، دې بازار کې خلکو ته، دې اجره کې خلکو ته ووایه، پرې لاره یو بل ته ووایه. اوس نن سبا خو قصه اسانه ده، یو کاغذ په فوټوسټیټ ولیکه او ځای په دې ولګوه، بس خلک ورته ګوري. اوس چې تا مونږ ته دلته دی او اعلان په تنګي کې کې بې غاړه خلاصوم، او دې مونږ په تورنزو کې اعلان په پېښور کې خدای ته وګوره دا خواست هغه شرط پوره کول. په لاره روانې او 100 روپو نوټ پروت دی او زر پې خپه کېږي. چې خپه پې کېږي یو خوا بل خوا وګوري نو چې څوک نه نو لاس غلې غوندې ورښکته کړي نو جیب کې یې واچوي. نه غلې غوندې ما څه پیسې مونتې دي که د چای پټ غوندې چې پرښتې هم واونري. پرښتې ګورې هر څه اوري ښه پټ غوندې. نو ګس طرف ته بیا نو 3 اعلانونه وکړه. زموږ د پښتنو دا رواج چې 3 اعلانونه وکړه نو بس بیا ویده څوک یې پیدا نه شو نو دلته پې قیموالي کور ته یوس. دا ګناه ده، بلکل ګناه. هغې پورې به د دې تعریف کې او هغې هرې پورې به د دې اعلانونه کې چې ستا غالب ګمان راشي چې اوس به مالک دې پسې نه ګرځي، چې تر څو ستا غالب ګمان چې ملګري به ورپسې ګرځي، د ډېر مال پسې 2-3 کاله خلک ګرځي، لږ پسې کال ګرځي او په دې سړک دې غوټه ومونده نو اسانه خبره ده. خو ته سودګي رنګکوټ نه پروت دی که د عافیت تنګي کې اډه د هلته ووایه او مردو کې اډه د هلته ووایه، چارسده کې پېښور کې ځای په دی اډه ثواب به دې وشي چې دغه د شی مې مونترې ته ګوره چې مالک ته رسي که نه رسي. ریډیو کې اعلان وکړه نن سبا خو دا د جعلي فتنه شته که نه موبایل خو د جعلي فتنه ویمه ته هغې میسیج ورکړه دنیا ته به پته ولګي. نو شی به دا ګناه ده. او که مالک پیدا نه شو تا خپل کوشش وکړو خواري دې وکړه او مالک پیدا نه شو نو که غریب په خپل استعمال کې راوستی شي او که مالدار نو خیرات کې به او خدای کې د چاري ثواب هغه ته ورسوي. خو که د هغې نه پس هم مالک پیدا شو ورکوې به. دا نشته چې ما خو خیرات که او دا نشته چې دا خو ما ولګو په بچو باندې، نه که د هغې نه پس هم مالک پیدا شو نو که مثلي مثل به ورکړي لکه غنم دي، او که د قیمت شی نو قیمت به ورکړي. د سوات د سیلاب کې په دې سوات نه بلا لرګي د دریاب راوړي او که نه د نختر لرګي او قیمتي لرګي راوړل د سیلاب او د دې خلکو د پټو کې سیلاب وغورځول، د چا په کورونو کې چا په پټو کې، او چې سیلاب ته لاړ نو هغه لرګي د خلکو پټو کې کورونو کې پراته هر چا به چرخ یو مارغو چې چاونه وداغو. دا به سامري وي. سامري دلته د سامري خو نو خو دلته یو پخوا یو سړی راغلی و باباجي به زموږ کیسه کوله. هغه ته به څه وې یو پیر دلته چې ته پخوا راغلی ګمراه غوندې و نو هغه به دا چغې والې دلته دیره و په زموږ پر علاقه کې پیر تاریکي نو هغه به وی چرخ یو مارغو چې چاونې وداغو نو خلک به ټولو پردو چرګانو پسې ګرځېدل. ولې پیر صاحب وایي چې او خرابې خبرې به یې کولې ډېرې خرابې. هغه به وی دا جینکۍ به یادولې وایي دا خو جونه دي ګلونه دي او بویه وه او ښکله وه. بس دا مولیان ورپسې راووته ورېږه ستا داسې کړي ته خو د زنا خلکو ته ښې حرام سیدونه په خلکو خورې. د مارونو بنیاد د خبرې ده چې هغه هم غټ د نامه پورې ګیرې وې هغه پردي لرګي وال.
بړې والي دي او نامه پورې ګیري دي او منځونه کوي که پردي لرګي نه دا خو ماله خدای زما کور له راوسته هلکه پردي چرګ ستا کور ته راشي نو ستا شو څه یا پردی چیلی ستا په دروازه وردننه کړي او ته په دروازه زنځیر کړي چې دا خو زما کور ته خدای راوسته دا زما شوه یا پردی غوی تا کره کور ته درغې او دروازه دې جرنده کړه چې نه دا خو ماله خدای راوسته دا څه عقل دی دا ګناه ده چم چې دغه لرګي نیولې دي او ځان له خلص کړي دي نو حرام یې کړي دي حرام قطعي او ما ته پته و ما ته ډېرو خلکو چې په هغه لرګو باقاعده خلکو خپلې نمبر یې لیکلی وې په دې لرګو باندې خلک نمبر یې لیکي نمبر یې پیری کړي خپل نومونه یې پیری کړي دي او هغه ټایډونو والا غریبانان بیا ګرځېدل چا وې زما نه 50 لرګي وړي چا یې زما نه 100 لرګي وړي سیلاب او زما پې نمبر شته هغه له تخولی شمه نه خفه ته راته شم خدای لپاره ما د خپل لرګي راکړې دا ردیر او د صفات دا غریبانان ګرځېدل والله که چا موله لرګي ورکړي غټ پټ کیې او ګیرې نه دا څه ورته ویل کېږي بډې والو په سترګو کې پنځه منه رانجه اچولو دا و چې ته ګپ دی څه ای زما رونو خدای م د پردي مال نه ساته حرامونه م خدای ساته او حلال دی دله خدای دومره درکړي چې هر کال پکې حج او عمرې له دی ډېر دله خدای درکړي الله سره شته پروا نشته دا څه حال دی او څه کې قصې کېږي په دې وطن کې دا خلک کوي څه دې وي زلزلې ماشومان جنکې نیسي او ګناه ورسره کوي او ټوټې کوي ماشومان نیسي او پکې دي او دا تاسو ابروز پر خپل چارسده کې ونه لیدل په اخبار کې ستا په چارسده کې هلکان ورغلي دي او جینۍ باندې تباچې ښودې او بربنډه کړې ده او تا نه مونږ ویډیو جوړو او داسې زلزله راله او وتښتېدل دا حل دی دا د خدای یاره څه شوه دا قبر څه شو دا خیرت څه شو دا زلکدن څه شو دا الله څه شو ته خدای نه منې ته خپله خور نه وینې خپله مور نه پېژنې ته چې پردی مال خورې نو ستا خپل مال نشته چې تا نه څوک خوري ته به خفه کېږي که به نه خفه کېږي د دوکاندار نه ځم او زه سودا کوم او په ما 2 نمبر شی خرڅې 2 نمبر که ته د چا نه اخلې ای دوکانداره او تاره د 1 په ځای 2 درکړي ته خفه کېږي نه خفه کېږي ستا پلار باندې څوک 2 نمبر شی خرڅ کړي به خفه کېږي به نه خفه کېږي ته به خفه کېږي که نه نو څه ولې ظلم کوې مسلمان سره ومې واو و دې واو خو پته کې خبر کې به ستا د والوم پته لګېږي و دې واو خو چې سا به دنه څنګه وځي سا به څنګه وځي زما قسم په خدای زه کله پریشانه شم ویرېږم خوب رانه وتښتي زه یم یا خدایه چې ته به مونږ نه سا په کومه طریقه وباسې الله حدیث کې خدا سي راځي چې د بعضې خلکو نه الله سا وباسي نو دې سا ته وله د اوسپنې کونډې ور واچوي او راکاږي او دا سا تې تښتي په دا وجود کې نه راوځي او فرشتې ورته د اوسپنې کونډې واچوي او په زور یې ترې راکاږي په زور او رسول الله مبارک فرمایي درته نه وایم مثال یې داسې ورکوي لکه یو د ازغو د غنو اونه کې د انسان په وجود کې بند دی او د هغې څانګې په دې ټول وجود کې خوري وي او دا اونه ترې راکاږي او رسول الله مبارک فرمایي داسې مثال دی داسې مثال لکه سسپار چې سور کې په اور کې تک سور او په لمدو مالوچو کې راکاږي او دا مالوچ لوګي کوي او سوځېږي نه ځکه چې لمده دي دقسې دا سا په دا رګونو کې راښکلې کېږي او پیغمبر مبارک فرمایي چې داسې ترې وباسي چې د سا سره د رګونو او د وجود د غوښې ټوکړې ورسره پر بار راوباسي ربه مونږ خو ډېره جزانان یو مونږ خو ډېر ګناهګار یو الله چې ته مونږ نه سا وباسې چې په کوم تکلیف کې به رانه سا وباسې دا ډېره خطرناکه خبره ده د خدای نه سوال کوې یا الله دا سوال کوي د خدای نه یا الله چې ته کله ما وجنې که نه او الله کنه زما ځن کدنې نو خدای په داسې وخت کې ما مه وجنه چې کوم وخت کې ته ما نه خفې الله چې ته کله ما نه خوشحاله نو دقه ټیم ما نه څه وباس نو دا ټولې خبرې به ځن کدن کې د تره مخکې کېږي دا ټول ګناهونه به قبر کې د سر بیا کتې شي نه بچې پکارېږي نه ښځه پکارېږي نه تربور پکارېږي نه ټوپک پکارېږي یو رب به یو به ستا عملي زمارونو بنیاد د خفې ده چې پردي سیدي اون لقطه بس اب سنبال کې نو غټو لویو نیکانو خلکو هغې عقل لرګي ځان له خرڅ کړل او د بچو ودونه یې پرې وکړل
ولې دا خو زما دي هلکه دا چې سړی ورپسې راغی تپوس ته وکړه نښه وښایه که نه نښه یې درته وښوده ورکوله داسې یو شی دی په لاره کې ومونته چې که مالک ته یې پته ومولګي ورپسې نه راځي لکه دې لاره کې ټماټر ومونته نو ټماټر والا ته که پته مو لګېده چې زما نه پلانکي دی کې ټماټر پروت دی بیا هم نه راځي یا په دې سړک دی یو ګنۍ ومونته اوس ګنو ټرک والا ته که پته مو لګي چې ما د تورنځو کې په سړک ګنۍ پروت دی چا ورته ووایي مړه یو ګنۍ پسې به څه ځم نو دا راواله خیر دی دا تاله جیز دي د هغې استعمالول بهر کې دې ته لقطه ویله بیا کې ابن عقیل وی بابا ته مې وی بابا واخله پیسې راکولې ما نه دا د رب دپاره ما تاله درکړه الله به خفه یي که دا خورم بوډا به خوشحاله شوله دا ابن عقیل وایي چې ډېره موده مې په مکه کې تېره کړه اخر کې مړی کې سوچ وکړه چې راشه دې خپل کلي ته راشه هغه د لیکه درشلې به خو وینې که نه هغه څوک خو رشته نه په کلي کې خو دا چې طرف رشته داران لرې خو دې به ووینم دوستان به ووینم خپل کلي به ووینم جرې ته رالم دریاب تو کښتۍ کې کېناست د کلي د تلت کښتۍ فلار کې غرقه شوه چپو واله چې غرقه شوه څوک پکې مړه شو څوک په تختو پورې ونختل یو تختې پورې ما هم ځان ټینګ کړ هغه تخته دا د دریاب چپې اوړي راوړي دا چپې یې غاړو ته راځي یو جزیرې ته وغورځوله چې جزیرې ته وغورځوله زه چې په هغه جزیره کې کوز شوم او چې لږ مزل مې وکړ هلته یو کلی و کلي ته ورغلم هغې کې جومات ته ورغلم خلکو ته مې فریاد وکړو چې زه مسافر یم او دا کوم ځای دی دا خو ما ته پته نشته چې دا د دنیا کوم ګوټ دی دا کومه علاقه ده په جومات کې دې رشم د خلکو مره باندې رحم راغی چې یاره دا خو مسافر دی بیت الله نه راغلی دی ډوډۍ موډۍ راوړه چې څو ورځې تېرې شوې خلکو ما ته ویله که راوړه امامتي نه کوې جومات کې مې چې ولې نه کوم دا د کوم دی یاره بس زما ځای خو پلان کې ملک دی پته نه چې به کوم دی او زما هېڅ څوک هم نشته بس ټیک ته کوم به امامتي په دغه خلکو جومات کې امام کړه ډوډۍ هم راځه او جامې هم راځه او د خوشحاله زندګي شروع شوه چې څه موده تېره شوه نو خلکو راته وایي چې یاره واده نه کې ما یو به کوکې نه واده څه ګناه خو نه ده واده په څنګه وکړم وایي دلته یو جینۍ ده کور هم ورسره شته جامې هم ورسره شته لوښي هم ورسره شته او نیکه جینۍ ده ډېره پاک دامنه ده او زمونږ په دې جومات کې مخکې یو امام و د هغې لور ده هغه امام حج له تللی و چې د حج نه راغی مړ شوی دی نو بس امامتي هم ستا شو او جینۍ هم نیکه ده او هر څه ورسره شته نو که دې خوښه درته په نکاح مې ډېره ښه واده وشو چې واده وشو او زه ښځې ته ورنږدې شوم او ښځې ته مې وکتل نو هغه امیل یې غاړه کې پروت و ای ښځې دا څه دي همدا د امیل ویره دا خو ما داسې یو 2 روپۍ جمع کړې وې او زما یو بوډا پلار و سپین ګیري په سترګو ړوند ته حج له نو ما وله پیسې ورکړې چې بابا څه ستا سره څه ما سره ماله په دې میل به راوړي نو پلار مې وی چې بچې وا مې رشته نو رانه روغ شو په مکه کې نو ډېر مې خدای ته سوالونه وکړل چې یا خدایه د ما لور به ما ته لارې ته ګوري زه به دا میل وړم خدای دا خو را پیدا کړي نو بچې یو ځوان مونتی و او هماله راکړه او بچې ارمان چې دغه ځوان خو ما راومونتی او ته مې ورته واده کړی کله ارمان مې دا دی زما پلار تر مرګه پورې دا دعاګانې کړي دي هغه ځوان ته یې دعاګانې کړي دي او زما د وادې هغه تر ارمان هم کړی دی خو ته مې په قسمت ورسېده هغه هلک ورته وایي بیا زه ومه ښه هغه امیل محمود دی د پلار دوا دې قبوله ده د پلار دوا قبوله ده هغه محمود دی اوس ګوره څه فایده ده په دې خپل مال یې نه دی پردي مال دی خو د خدای په نوم یې سړي ته واپس کوي نو خدای وله څه چل وکړو وله رب العالمین هغه امیل وله خدای واپس راوستو او تش امیل نه د امیل کې د چا غاړه کې هغې هم وله ورکړه بچریانه نیت سم کار څه کېږي دا نیت ټیک نه دی ته نیت سم که ښه دی سي د دنیا ښه دی به خدای تعالی پیدا کړي خو ته لږ نیت سم که نو حاصل د خبرې دا شو چې د هغه نیت سم و روغ الله دپاره نو خدای وله هم کور ورکه هم د کور خاونده ورکړه الله او هم د کور په خاوندې غاړه کې امیل وله خدای ورکه هم وله خدای مامتي ورکړه هر څه وله خدای پاک ورکړه
نو چې ته پردی مال په دې نیت واپس کې الله دونه برکت درکوي. نو که ته خپل مال د الله په نوم اصل کې بنیادي څیز دا د دې دپاره فارموله ښیي چې ته چا په زړه کې د خدای مینه او د چا په زړه کې د جنت شوقي که نه او د خدای مینه نو هغه هر څیز کې نیت الله ده. او که د چا په زړه کې د الله او د جنت مینه نه او د دنیا مینه نو چې څه عمل کوي دنیا دپاره وي بس. حضرت عبدالله ابن عمر یو شاګرد دی نافع نوم دی نافع ډېر لوی محدث تیر شوی دی او دا نافع چې دا غلام نو د عبدالله ابن عمر نه چې اخیسته په څو یې اخیسته په 12,000 درهمه 12,000 درهم دی بې شی دی ځکه دا نافع ډېر زیات هوښیار و. نو عبدالله ابن عمر ته وایي چې دا را باندې را خرڅ کړه ډېر هوښیار او قابل غلام دی او 12,000 درهم در کوم 12,000 درهم. عبدالله ابن عمر ورته چې هر کله دا دونه قابل دی او دونه هوښیار دی نو په خدای ولې نه خرڅوو چې په تا خرڅ کړم په تا خرڅ کړم ستا خدمت به کوي او که په خدای مې خرڅ کړه د خدای له دین خدمت به کوي. لکه څنګه چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه امیه به راګیر که وهه به نو داسې به وهه چې ډېر به خوږ که نو یو ځل ماشومانو پې لوبې کولې کوټه کې ورسره وي او دا بلال یې و نو حضرت ابوبکر صدیق په لاره تېرېده نو د هغه پې رحم راغی نو امیه ته وي دا لږ خرڅی نه وي په دې څه کې دې خو نه د کار دی او نه د روزګار ټول دغه دی حد وایي وی یاره په هر څه چې خو به مې را خرڅ که هغه یې واخله نو په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې خرڅ که نو چې خرڅ یې که نو بلال ورته څه وایي وی ابوبکر ځان لرې اخیستی که خدای له ابوبکر ځان لرې اخیستی که خدای له که ځان لرې اخیستی ځای راته ښایې څه کار دی چې دله کوم نو ستا غلام یم او که رب لرې اخیستی نو ما او رب پرېږده چې زه پوه شه زما رب پوه شه چې خپل رب خوشحاله کړم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي نه بلاله ما رب له اخیستی او زه د خدای په نوم عذاب نو رسول الله مبارک په دومره خوشحاله شو ګوره الله دپاره یې هر څه وکړل که نه دومره خوشحاله شو چې حضور پاک څه وایي ابوبکر سیدنا و اعتق سیدنا ابوبکر زموږ سردار دی او زموږ سردار یې آزاد کړی دی. بلال ته هم سردار و الله دپاره نو هغه وایي چې ښه دومره قیمتي غلام دی هوښیار دی نو په تا چې خرڅ کړم خو تا له فایده درکوي هوښیار او که په الله مې ور خرڅ که نو د الله دین له به فایده ورکړي زه به چې نافع آزاد مې کړی زه زما غلام نه ته نن نه پس آزاد دی یا صاحبه د دغې نافع نه چې الله کوم کار واخیستو اوهو دا حدیثو لوی امام د زمانې لوی شیخ الحدیث لوی محدث چې زمونږ په کتابونو کې امام بخاري امام ترمذي او دا کې څومره د حدیثو استادان دي د دې ټولو په استادانو په سندونو په اسانیدو کې دي موجود دي. نافع عن ابن عمر او د عبدالله ابن عمر د دنیا احادیث د امت ته رسولی دي او قبر په مدینه منوره کې په جنت البقیع کې د رسول الله مبارک د بیبیانو سره او د لونو سره په ډېره نږدې فاصله کې دی دونه مرتبه والا خدای ورکړه. هغه نافع وایي یو ځل زه او عبدالله ابن عمر د مدینې نه بار ووتو د مدینې نه بار په دې شاړه ځمکه کې ګرځېدو ځان سره هم چې ستوان متوان د خوراک څیزونه وړي وو نو درستخان هم وغوړو په هغې هغه پراته دی هغه خورو چې مو کتل یو شپونکي د ګرې چیلی سړی د دې ګرمۍ په روجو ما الله د قبر د ګرمۍ نه وساتي یاره لږ خو نیک دی بچې اوس دې په امتحان کوي بچې یو ګډ یو چیلی نه خرڅ کړې مونږ به دلته حلال کړو ته به م غوښه وخورې تا باندې م خورو او مونږ به م وخورو او ته وایي باباجي دا خو زما چیلی ګډې نه دي دا خو زما مالک دی په مدینه منوره کې پلان کې دا خو د هغې دي زه خو غلام یم عبدالله ابن عمر په امتحان کوي اوس وایي بچې یو را باندې خرڅه کړه پیسې به درکړو نو جیب کې و پیسې م واچوي او دلته به ورته کړو ته به م غوښه وخورې مونږ به وخورو بچي دا خو زما نه دي پردی څنګه در باندې خرڅه کړم ما نه به ماسخوتن مولا تپوس کوي مالک
وی چل درته ښیم که نه بچی څنګه چل ښې که مالک درنه تپوس وکړه چې دې کې خو یو ګډوډي کم دی نو یې شرمخ تختولی دی خبره خلاصه شوه نو شرمخ وتختو تا ته څه وایي او شرمخان تختول کوي پیسې به م والي غوښه به م وخورې او مالک ته به ده ووایې وی باباجي داسې به څنګه وشي وی ګوره مالک دې دلته نشته تا نه څه خبرېږي نو دې غلام شا کړه او اسمان ته یې ګوته ونیوه وی فعین الله مالک نشته خو الله مې څه شو چې دی واورېد نو عبدالله ابن عمر وی فعین الله فعین الله فعین الله فعین الله وقی الله څه شو الله څه شو الله کوم ځای دی الله چېرته دی همون چې څومره ګناهونه کړو زموږ په زړه کې دا سوچ نشته یعنې کله کې دا سوچ راغی چې دا ګناه زه کوم او الله خو زما د سر د پاسه ما ویني والله که دې ګناه وکړه هغه وخت کې د انسان د زړه نه د الله د تصور لوستل شوي وی ښه لاړ مدینې ته راغی او تپوس یې وکړه مالک دې څوک دی پلان کې د هغه دروازه یې ووهله او هغه ته وایي وی ستا یو اولان د پلان کې دی کې ګډې چیلې سرولې وي یو وی خرڅی خو نه وی ولې خرڅو په څو خرڅی په دومره پیسو د غلام پیسې م ورکړئ د ګډو چیلو پیسې م ورکړئ وی دا ما واخیستل غلام چې مازدیګر ماښام ماسخوتن ګډې چیلې راوستې نو مولا ورته ویله که ته خو ما خرڅ کړې دا ګډې چیلې مې هم خرڅ کړې دي په چا په د عبدالله ابن عمر د عمر صاحب په زوی باندې ډېره ښه هغه ګډې چیلې غونډې په مخه کړې عبدالله ابن عمر کرے بوتلې هغه وله راووته او دا خو هغه وختینی باباجي دی ای باباجي ته تا رښتې مې او دا ګډې چیلې هم تا رښتینې وې نو ما ته هم د شپې ځای وښایه او دې ګډو چیلې ځای مو ښایي چې دا کوم دی ورته هغه ته یې بچې ما ته ځان له نه اغېښتې ما الله له اغېښتې هغه رب له مې اغېښتې چې تا وختي وي فعین الله الله مې څه شو ستا په زړه کې دومره رد پروت دی دومره مینه پرته ده دومره ته الله نه یېرېږي ځه ما هغې الله له اغېښتې او دا ګډه چیلې مې ځان له نه دي اغېښتې دا مې هم تا له اغېښتې دي زه ځان له سره وه هر کار چې کې زما وروړه د الله دپاره کوه بس قرآن حکیم کې الله وایي چې صدقه کې د هغې نه پس به په چا احسان نه کوې چاته به ضرر نه ورکوې چې راشه که نه ما صدقه درکړه او زما دا پڼ ما سره نه وړې اوسه نه الله دپاره کوه نیک سړي باندې صدقه خوره الله دپاره کوه صدقه پورته کوه صدقه چې څوک درنه خبر نشي رسول الله مبارک فرمایي د الله د عرش د سوري لاندې به یو څو کسان د قیامت پر ورځ یو هغه سړی دی چې په دې ښي لاس صدقه ورکړي دا ګس امتني خبر ګس ته هم پته نه لګي حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ګس ته پته نه لګي په ښي لاس پټه څوک خبر نشي چې ریا پکې رانشي نو چې څومره د ودونو خیراتونه کوې نو د خدای دپاره کوې ښه یتیمان مسکینان ماشومان مسافر مه شړې او د واده ولیمه هغه ده چې د واده نه پس ده د نکاح نه نه د واده نه پس چې ډوډۍ دې راوړه نو شریعت او د سنتو مطابق یې کوه او خامخا له هغه له سوچونه راځي دا زما هم راځي ستا به هم راځي چې جي خلک کور نه خوړلې ده نو موږ به هم پرې خورو او جي دا به سبا راپورې خلک خاندي او نه دا راته راځي نو د شپې کښېنه لغوندې او الله ته یو 2 رکعته نفل وکړه او لاس پورته کړه الله زه ګورې دا ستا دپاره کوم دا شیطان چې ما ته کومې وسوسې اچوي خدای نو زما وس کې نه دی اچوي د دې وسوسو نه مې وساته نیت مې دغه ستا دپاره دی او که بابا دې مړ شو او ورور دې مړ شو یا بل څوک رشته داراني او ته کومه صدقه او خیرات کې خالص د الله دپاره کوه او د شریعت اصول مد نظر ساته بس د یتیم مالونه خورئ بغیر د اجازت نه پردې مالونه خورئ کوشش کوه مړی وشي دا درېمګړی پکې کینې او کاغذ راوالي دا راوړه دا داسې کوشش مه کوه او هغه ته وایې دا راوړو که نه غریب غوږ نه شي کوی مړه بس ګزاره به وکړو په تش کفن کې هم ښخېږي ساجت دی نورې څیزونو ته دې ته ساجت دی بس پرېږده بیا به چېرته صدقه جاریه وکړې جومات کې به ولګې مدرسه کې به ولګې وروسته به وکړو چې د صدقه جاریه پرېږده همدا څه کې په زرګو روپۍ بېځایه غر کېږي نو کوشش کوه چې خپله صدقه هم د الله دپاره او پردی هم د الله دپاره بس اخري یو حدیث درته ویم رسول الله مبارک فرمایي اوږد حدیث خو مختصر وایي د قیامت پر ورځ به الله د 3 کسانو نه تپوس کوي
یو له به تپوس وکړي بنده ما خو تاله ډېر ښکلی وجود درکړی څه دې کړي دي؟ الله ما خو ستا په لار کې جهاد وکړو شهید شومه. الله وایي کذب ته دروغ دې ووایي. فرشتې به وایي که دروغ دې ووایي. الله به وایي تا دې دپاره دا جنګ کړی دی چې خلک وایي چې فلانکې ډېر بهادر دی. نو هغه نوم دې دنیا کې ګټلی دی دلته هېڅ هم نشته. بل ته به څه وایي؟ په سپېمو کې وایي زنځیر واچوي دوزخ ته یې ورغورځوي. تا له خو ما ښکلی قرآن درکړی و او صاحب ما خو تلاوت به کوو د شپې به مې هم کوو د ورځې به مې هم کوو. دروغ دې ووایي. فرشتې به مو وایي دروغ دې ووایي. تا خو دا تلاوت دې ده کوو چې خلک وایي چې ډېر ښایسته قاري دی ښکلی اواز دی دی. ما له خو دې نه دی کړی دغه سپېمو کې زنځیر واچوي. بل ته به وایي تا له خو ما مال درکړی او الله ما خو ډېره سخا کړې ستا په لار کې پټ او ښکاره هر ځای مې پیسې لګولې دي او لګولې دي د خدای دپاره نه دې ته چې خلک وایي پلان کې سخي دی. هغه نوم د دنیا کې ګټلی دی دلته دې څه دي؟ در سپېمو کې زنځیر واچوي. رسول الله مبارک فرمایي وی دا درې کسان د لومبې به الله دوزخ په دې دریو کسانو غرغنډه کوي. نو چې مال خرچ کوئ په مړو کې خیراتونه کوئ په ودونو کې خیراتونه کوئ نو نیت خالص د الله دپاره ګرځوئ نو ثواب به دله خدای یو په 200 نه والله یضاعف لمن یشاء د هغې نه زیات درکړي. رب العالمینه موږ له د صدقو توفیق راکړي. الله چې موږ د صدقې څومره خیراتونه کوو خدای نیت هم خالص تا د رضا دپاره کړي. موږ ته ډېر خلک دا وایي یاره جي داسې څه وظیفه نشته پاسېدی نه شو د شپې مې د دې 2 وظیفې دي بلکې 3. یو دا چې ډوډۍ کم وخوره چې خوراک دې ډېر زیات وکړو نو دا په وجود کې لازما خوب پیدا کوي. نو یو خبره خدا ده چې ډوډۍ کم وخوره. دویم څه دي؟ دویم دا دی چې کله سملې آیت الکرسي ووایه دا دویم شو. او دریم دا چې کله اوده کېږي نو د شپې مونځ ماسخوتن پسې فوري اوده شه چې ته د 10 او د 11 او د 12 بجو پورې ټي ویګانو ته کښېنې او موبایلونه ګورې او نیټونه ګورې نو ته بیا سهار مانځلی نه شي پاسېدی. تهجد خو لا ډېره لویه خبره. نو صالحین او دیندارو خلکو به ځان له اسباب برابرول دې دپاره به اسباب برابرول چې موږ د شپې تهجد راپاسو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته تشریف راوړو نو عامه بستره او په هغه بستره د پاسه سم لاس ده شو نو چې بیا راپاسېد بیبي ته یې وی دا بستره کومه یو وه دا کوم ځای وه؟ وی د الله رسوله دا خو ستا هم حقه زړه بستره ده خو موږ نن درته 4 برغه کړې وه نور کله به هم په میاند راماته کړه یو صادر په میاند رامات کې 2 برغه شي. نو نن موږ دا چل وکړو چې یو ځل هم په میاند رامات کې 2 برغه شو نو بیا مو په میاند رابار کړو 4 برغه شوه. صادر همقه دی همقه صادر دی خو موږ لږ را ډبل کړی دی چې ته پې لږ په نرمۍ باندې خوب وکړې. الله اکبر. رسول الله مبارک وفرمایل دا واپس خپل حال ته وانغی. 2 برغې کو وی نن ډېره نرمه وه نو ما پې ډېر خوب وکړه د خدای د عبادت نه مې وباسي واپس یې نو یو صادر کې ته 2 برغه کې نو په ځمکې سره به د هډوکي جنګېږي نو بنده له خوب کم دی ورلی. رسول الله مبارک څومره الله ته نږدې څومره مقرب چې د هغه متعلق اعلان دی او فیصله ده چې دی به د امت سفارش کوي او د ګناهګارو به سفارش به کوي. لیکن بیا هم د الله عبادت دومره شوق او تهجد سره دومره شوق چې بستره راته ډبل کومه بیا پې خوب راځي. نو دا نیک سړی جړلی چې خدای تهجد مانه ولې پاتې شي ټوله دې وجړل نو په سبا چې وده شو انسان وجود کې فرقي بعضې وخت چلی نو بیا د تهجد ټیم ته وړېده نو چې یو سړی راغی ویې لقو وی پاسه وی ولې وی پرون هم اوده پاتې شوی تهجد ده نه پاتې کېږي. دی خوشحاله شو چې شکر دی خدایه چې دې سړي د راپاسولم بیا نن خو بیا رانه تهجد پاتې کېدل. نو چې څنګه پاسې دغه سړي ته وی ته څوک الله دې وبخه چې درې تهجد له راپاسولم وی ما څه کې خو بس عبادت له مې پاسولې نو وی نه ماته ځای نو ښایي څوک وی دی شیطان یې وی دا نه منم شیطان ته ګوره او بنده عبادت له پاسولو ته ګوره. شیطان خو کوشش کوي چې بنده له خوب ورولي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې سړی ودي نو دا شیطان وله غوږ ټپی لاسونه وله راکاږي په دې وجود چې دا خوب دته خوښ شي او دې پانسي ورته وایي علیک لیل طویل فرقد اوږده شپه ده اوده شه
اوږده شپه ده اوده شه او د انسان په دې سټف کښېني رسول الله مبارک فرمایي او دلته 3 غوټې ورکوي تارونه یې ځان سره راوړي هغې له 3 غوټې ورکوي او په یو غوټه دم اچوي علیک لیل طویل فرقد اوږده شپه ده اوده شه علیک لیل طویل فرقد اوږده شپه ده اوده شه علیک لیل طویل فرقد اوږده شپه ده اوده شه نو چې دی کله پاسي او د خدای نوم والي پاسې د والله یاد که او بیا 2 اودس وکړه نو 3 واړه غوټې کولی شي او که دې پانسېد او ذکر یې ونه که خدای یاد نه که او اودس یې ونه که نو هغه پلیتۍ او نجاست کې دننه په دننه پاتې شي د یو سړي متعلق یو ځل حضور پاک ته چا شکایت وکړه وی د الله بنده ډېر نیک سړی دی خو سر نه پاسي ماندله ودي حضور پاک وفرمایل ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیه وی د دې سړي په غوږونو کې شیطان متیازې کړی دي نو بعض علما خوی سینګ چې شیطان نه ښکاري متیازې هم نه ښکاري نو دې کوي متیازې موږ ته نه ښکاري او څوک وایي نه د دې نه وسوسه مراده ده دې نه همدغه ټکې مراد دی چې دې ټپی او یو دشه له اوږده شپه پرته ده نو هغه نیک سړی دی شیطان ته وایي زه نه منم چې ته شیطان یې وی قسم دی شیطان یم نو وی شیطان خو خلکو له خوب ورولي او تا د خوب نه پاسولم او عبادت ته دې متوجه کړم او ورته وایي وی بله شپه مې دله خوب دروسته نن مې پاسولی ولې وی ما وی که دله تهجده نو به دې وباسم لیکن تا چې بله شپه اوده پاتې شو ټوله شپه د خدای ټوله ورځ د خدای ته کومه جړه وکړه وی په هغې جړه الله دونه تا نه خوشحاله شو چې د ټول ژوند په تهجدو دومره نه خوشحالېږي دومره د خدای ته وجړل نو ما وی چې که نن دې بیا پانسېده نو خو بیا ټوله ورځ خدای ته جاړي نو راشه دا تهجد وله د هغه جړه نه ښه دي نو مزه کوي ښه ور دومره خبیث دا د یو چال دی کله به در باندې راکوټ عبادت وکړي د غټ عبادت نه به دې وباسي کله به دې په عبادت کې تیر باسي رسول الله مبارک فرمایي د دریاب د پاسه د شیطان تخ پروت دی د ابلیس او چې دا څومره د ده بچي دي دی ځي ورته او خپله کارګزاري ورته وروي موږ دا نن وکړل نن هم دا وکړل نن هم دا وکړل وی د یو نه تپوس وکړي چې ته خو ما پلانکي پسې لېږلی وې چې مونځ به پې پاتې کې خرابی به تاسو وکړل او ته باباجي ما خو ډېر کوشش په هغه وکړه سړی نیک سړی و نو مونځ خو مې پې قضا نه کړه وی وسوسه دې ورته واچوله رکعتونه دې پې ګډوډ کړل باباجي ډېر کوشش مې وکړه خو سړی تکړه و رکعتونه مې پې ګډوډ نه کړه نو پوره مونځ دې رانه وکړه وی وسوسه دې واچوله خشوع خضوع دې ورته ختمه کړه باباجي ډېر کوشش مې وکړه سړی نیک و مونځ یې ډېر په اطمینان وکړه ما خواري وکړه خو زما خواري بې ځایه نه وه نو دا ابلیس نورو شیطانانو ته وایي وی دې اوچت کې او په دې دریاب کې یو څو غوټې وله ورکې د نن خپل کار پوره نه دی کړی مزګزارو پسې ځان له ډله لګولې ده دا وی دا ډیوټي ده چې ته په کوشش وکړه چې مزد دله څوک ونه کړي او که مزد در نه کوي نو ډیوټي دا ده چې کوشش وکړه چې د 4 په دې 3 کې د 2 په دې 3 کې چې مونځ کې ګډوډ شي او که چېرته دغه هم در نه ونه شي نو وسوسې ورته واچوه چې په مونځ کې خپل د دنیا سوچونه وکړي په دې 3 کې خو یې هم ټول ورچولي کم سړی چې په مانځو درېږي او دی دوکاندار دی نو دی په مونځ کې سودا خرڅوي او د خپلې سودا سوچونه کوي کم سړی چې زمیندار دی هغه په مونځ کې خپله لوګان او خپل کچالان او خپل غنم او جوار خرڅوي او تخمونو پسې سوچ کوي کم سړی چې مولا دی مولا په مانځه ولاړ او په خپلو درسونو کې په سوچي په خپلو مسلو کې په سوچ کې پروت دی او چې کم په شیرجان غوندې ناتخوان دی نو په مانځه ولاړ او په ناتونو کې په سوچ پروت دی دا زمونږ دا شیطان چال اچوي بس پرېږدي دی نه تا ته سوچونه اچوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله چې بانګ ویلې کېږي نو شیطان تختی له درات الټیزونه اچوي بیا چې کله اقامت شروع شي دی بیا تختی او ټیزونه اچوي نو چې کله په مانځه باندې خلک ودرېږي په مانځه نو دی راشي نو بیا ورته په زړه کې وسوسې اچوي هغه خپل زور ته وباسي چې بانک سره خو دې باندې ټیزونه وویستل او اقامت سره خو دې هم زمانه ټیزونه وویستل اوس دې چېرته پرېږدم نو بیا راشي بیا ورته وسوسې اچوي
نو چې دی د مونځ نه وزګار شي رسول الله مبارک فرمایي نو دته دا پته نه لګي چې ما څو رکاته مونځ وکړ دې نه بیا نه خبر دا د شیطان چالونه دي نو څوک یې لګولی دی په مانځه پسې څوک یې لګولی دی په زکات پسې کوشش وکړه چې دا زکات ته نه ورونه کړي هلکه زکات ورکوم شیطان وسوسه چې اوهو دا 10,000 روپۍ دا 20,000 روپۍ دا 15,000 روپۍ دا مال به دې کم شي دته دا وسوسه چې او چې کله ته وایې چې نه خامخا زکات ورکوم نو بیا راته بله وسوسه اچوي شابه دې خلکو ته وښایه چې خلک وایي چې دا خو سخي دی پرېږدي دې نه او چې کوم سړی زمیندار دی او دی یو کوي او پردی پولي ته ورنږدې شو هغه ته وایي مړه په قلار کښېنه څوک نشته ووایه دا پوله پردی چې کوم اوبه خور کوي او د ټیم پوره شو زمړه یو 10 منټه به دا پردی اوبه هم پکې ورخوشي کو هېڅ پته یې نه لګي څوک نه خبرېږي او چې کوم دوکاندار دی هغه ته رتلې په دې ټنډه د پاسه ناست دی د دې ټنډه نه په دې د پاسه ورته ناست والله که ترې نه جي خلاصېږي او نه ترې ملا خلاصېږي یو سړی دا دغه والا رالل دا انسپکټران دا پخوا به یې راتلې او دا کاڼي ماڼي کتل چې دا درانه دي او که سپک هغې سره خپل کاڼي نو چې راغی د کاڼي ودن ته یې کتل نو چې په یو دغه به یې په تله په یو چابلي کې کاڼي واچو نو شی به پوره او چې د بله کې به یې واچو نو بیا به وزن کم خدای پاکه دا څه مسله ده دغه سودا ده چې په دې یو کې اچو نو پوره خېږي او همدغه سودا ده دا کاڼې ورته دې بل طرف ته کوم او ساده دې بل ته کوم نو کمه خېږي بلکل پرې نه پوهېدل دوکاندار ته وایي څه چل دی وي دا وګوره چې پوره ده که نه نه ته دې بل طرف ته واچوه نو هغه وایي چې زه پته خو ولګېدله چې شی په دې بله ډرته چابلي کې ورکوې دې بل کې د کاڼی چوري دې بل کې خلکو له کم شی ورکوې خو په دې مې پوه کړه چې دا څه مسله دې جوړه کړې ده هغه چابلي کې اچوم کیلو دلته اچوم پوره خېږي دا کیلو هغه بل چابلي ته کم او سودا دې بل ته کم کمه خېږي دا فارموله باندې مې پوه کړه هغه چې تا فارموله خوله نو یو بل حاجي صاحب وله رامنډه کړی د سر نه یې برګ رومال ته وکړی ورته یا فارموله ما ته معلومه ده وی څنګه معلومه ده وی د تلې دا ډنډه یو خوا 2 ګوتې کمه ده یو خوا ډنډه 2 ګوتې زیاته ده او بل طرف ته را ډنډه 2 ګوتې کمه ده نو هلته شي درون ښیي او دلته سپک ښیي وی کاکاجي تا ته څه پته لګي وی ما هم ډېر عمر دا کار کړی دی دا ما هم ډېر عمر کړی دوکاندار ته دقه دی په دا ډنډه د پاسه داس کم ورکه زیات علاو کم ورکه ډېر لوی جرم دی وکړه ډېره لویه ګناه دی وکړه ډېر زیاتې دی وکړه ډېر ظلم دی وکړه خو یو دا د ده خپل چالونه دي چالونه قسم په خدای د ځنکدن په وخت کې هم درته ناستې پرېږدي دی د ځنکدن په وخت کې زموږ امام راضي رحمت الله علیه د رب العالمین په وجود 100 دلیل لیکلي و 100 کتاب یې چاپ کړی دا دلیل چې الله موجود دی دا دلیل چې الله موجود دی دا دلیل چې الله موجود دی او چې کله مړ کېده نو شیطان راغی ورته کېناست یو ډېر لوی بزرګ دی شیخ نجم الدین هغه ته لګیا دی شاګرد اوبه اچوي د لوټې نه هغه لاس باندې اوبه اوړي 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 دی ورته اوبه اچوي لاس نه اوبه تویږي شاګرد وایي چې خدای په شیخ څه چل وشو په سوچ کې پروت دی او بلا لوټۍ مې ورسره په یو لاس باندې تشې کړې ناګانې یو چونګ به داسې واغېشتې ور ویویشتې وی ورته وایي چې بې دلیله خدای منم نو دا خبره یې وکړه شاګرد چې بیا اودس وکړه برابر شاګرد ورته صاحب د دې څه مطلب وی ته نه خبر نه وی امام راضي مردن کدنو او شیطان ورسره مناظره شروع کړې وه مقابله وه شیطان ورته وایي خدای نشته دی ورته وایي شته شیطان ورته وایي دلیل ښایي هغه ورته دلیل پیش کوي دا خو ټیک نه دی دې ځای کې غلطي ده بل یې ورته پیش کو وی دا ټیک نه دی د دې صغرا کبرا د قیاساتو باندې طالبان پوهېږي دلته غلطي بل دریم دا دلته غلط څلورم دا دلته غلط یو کم 100 دلیل یې ورته وایي شیطان ټولو له باطل کړ اخري سلم دلیل وسلم او که دی هم وله باطل کړی وی ممکن ده چې امام راضي د دنیا نه بېایمانه تللی وي او لوی ګرګه د زمانې لوی غر لوی مولا د تفسیر لوی مفسر دا مره اوږد تفسیر یې لیکلی دی چې د دنیا چې څه دي په دا تفسیر کې راجبه کړي
وی ما ته مکاشفه وشوه خدای راته د هر څه وښول مې چې سړی خو رانه خرابوي نو یو چونګ اوبه مې راواغېښتې برو مې ویشتې الله زما هغه چونګ اوبه د هغه سینې ته ورونسوردې او ما یې اواز وله ورکړ نیکبخت ته چې بې دلیله خدای منم بس نورې پرېږده نو بس امام راضي وي نور سر مه خوږوه په دلایلو بې دلیله د خدای منم دلیل نه غواړم نو شیطان ته پنجې وویستې نو امام راضي جنت ته د ایمان سره الله اخرت ته ایمان سره او د امام راضي یو ځل وی خو فلسفي و په لاره روان یو زمیندار ته وی بابا وی دلته راشه وی څه وی وی ته خدای منې وی یو وی څه دلیل دی ملا صاحب دلیل غواړې وی او وی ودرېږه یو منډ لاړ هغه یوې لا هغه یوې کلکه کړه او هغه چوکۍ یې راوارېسته وی ته څه کې وی اوس ته ښیم چې خدای شته که نشته اوس ته تې باران وی چپ 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 ما خو صرف د نه معلوم نه نه وی ښیم درته چې خدای شته که نشته دغه خدای دی چې تا زما په زړه کې د هغه وسوسه پیدا کړې نو ما ته وی چوکۍ ته ګوتې کړه او په د حمله یو څو غوزاره ښه مضبوطه وه دغه خدای دی نه نه بس وی مې منله زه دلیل نه غواړم زه بې دلیله خدای منم نو ډېرې په ځان قدر کې هم نه پرېږدي ځان قدر کې هم تېر باسي ډېرې په حج کې هم تېر باسي حاجیان صاحبان چې کله حج ته لاړ شي جمرات ولي جمرات دا خلک ورته شیطانه دا ول راکوټه شیطان بیا میندنې بیا غټ نو دوی څه چل کوي هلته ورته مخامخ ودرېږي نو ورته وایي استا ښځه اوس په دې برابر کړم نو ځان سره یې غټ کاڼې وړي نو ګونه زه اکثر طالبانو ته وایم زه واحد شیطان د ښځې په کنځلو خوشحالېږي د لور په کنځلو خوشحالېږي د خور په کنځلو خوشحالېږي په بربنډه دی خوشحالېږي په خپله بېعزتۍ دی خوشحالېږي نو زه اکثر وایم کمبخته هغه باندې دې لا غوزار نه دی کړی و ځان د مخکې نه یې تېر باسوي کنځل دلته کې د حج په موقع کنځل کې او دا خو شیطان نه دی دا خو د کاڼې سلی دی دا خو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام چې منا قتل دقلته راښکاره شو نو هغوی پرې غوزار کړی نو بس دا خو د هغوی د هغه غوزار مونږ یو نقل اتاره و دا یو نقشه جوړو د هغوی دا دی چې دلته شیطان دی شیطان کوم دی دلته نو کنځل ورته وکړي یو کاڼې راوالي په کاڼو غټو ویشتل ګناه ده راکوټې کاڼې به رایې لکه د چڼې یا د لوبیا عمره او اووه ځله به په هغې اولي یو به اولي بیا دویم بیا دریم بیا څلورم بیا پنځم بیا شپږم او بیا اووم بس دی د شریعت طریقه ده ولې وروڼو یو خبره درته بله م وکړم په عبادت کې هم در باندې داسې کار کوي چې عبادت کې دې تېر باسي په کومه طریقه دې تېر باسي بدعت در باندې کوي بدعت پیژنې داسې عبادت در باندې کوي چې کوم عبادت رسول الله مبارک نه دی کړی او کوم هغه صحابو ته نه دی ښودلی نو په دې کې دې هم تېر باسي دا ته وي شا به کوه داسې مړی وشي مړی وي د تختې لوه پخه که نو که ته وایې چې د خدای بنده د تختې لوه خو په شریعت کې نشته رسول الله مبارک خو نه دا کړي دي نه صحابو ته ویلي دي نه صحابو تابعینو ته ویلي دي نو زر به راته وسوسه واچي ولې او خیرات دی نو خیرات ولې بند دی دا به راته پړه کې وسوسه واچي خیرات دی که خیرات ولې بند دی عمل دې تنکدنې شوې د خولې ترخه ده الوا خو خوږی که یو ځای کې راته چا وي چې دلته مړ وشي نو کباب پخوي هلکه کباب ولې پخوي ویره دا سړی مړ شو او د دنکدن سره یې خوله ترخه ده او دا کباب ترسکون دي ترسکون مې لکه دا شی خرې دا مونږ د الوا نه دا شی بیا موږه دی بترجاله هکه الوا نه خو کباب کړي که نو دا وسوسې درته اچي الوا پخه که نو هغه الوا ماشومان هم نه خوري هسې پې پیسې ولګوي شریعت کې نشته دا شی دا جمعه ده او دا څلوېښتي ده هلکه نشته په جمعه په شریعت کې نشته څلوېښتي په شریعت کې اسلام خو هغې ته وایي چې ما ته رسول الله مبارک ښودی دین خو هغې ته وایي چې ما ته صحابو د پیغمبر علیه السلام نه رانقل کړی نو نه خو رسول الله مبارک چې ته جمعه کړې ده نه صحابو ته ویلي چې مړي پسې جمعو کې څلوېښتي نه صحابو تابعینو ته ویلي چې مړي پسې څلوېښتي وکړې نه زموږ امامانو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعي رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل او دارنګې امام مالک صاحب او دارنګې نور علما د حدیثو امامان چا نه دي ویلي چې دا څلوېښتي وکړې نه شیطان به څه وایي او خیرات نه دی منې کوي خیرات دی مړه هر وخت جیل دی جمعه کې هم جیل دی او څلوېښتۍ کې هم جیل دا وسوسې به درته شیطان اچوي نو عبادت کې دې هم تېر باسي پرېږدي دی نه هله به دې پرېږدي چې خدای له نه خفه کړي بس
عبادت په هم هغه عبادت کوي چې کوم مونږ ته رسول الله مبارک ښولی. که یو سړی وایي چې د ماښام 3 دي، ده به یې 4 کړم. ناتکۍ به ختمه کړو، 4 مو کړو، یو به زیات به الله به ډېر خوشحالي شي. رښتیا وایي په دې به الله خوشحالي که خفه کېږي. او په اودس کې دې هم نه پرېږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان للوضوء شیطانا، د اودس ځان له شیطان یقال له الولهان. الولهان نوم دی. فاتقوا وسواس الماء. هڅه کوي او دا 3 ځله وینځه، 4 ځله وینځه پوره پاک نه شوې، 5 ځله وینځه پوره پاک نه شوې، 7 ځله وینځه پوره پاک نه شوې، خوله کې اوبه بار بار واچوه نه پاکېږي. نو اوس به ته وایې چې هلکه دا خو ښه ده، پرېږده لږ به زیاتې اوبه خوله کې واچو. د لاسونه به یو 10 ځله وینځمه. نو ګوره ټیک ده، تا خو خپل سوچ وکړو، خو د شریعت نه خلاف کار دی وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اندام به 3 ځله ویندې، او که د 3 نه دې اوبه زیاتې کړې، فمن زاد علی هذا فقد اساء وتعدى وظلم. 3 ګناهونه دې وکړه، 3 ګناه. د 3 ځلو نه چې زیاتې دې اوبه واچولې، ته خو یې ما ځان ښه پاک که، ثواب به مې ډېر وشي، منځ کې دې 3 ګناهونه وکړل، وخت دې ضایع که. د سنتو خلاف ورزي دې وکړه، 2 شو. او 3 اسراف دې بیا وکړه. نو رسول الله مبارک فرمایي فقد اساء وتعدى وظلم. 3 غټ غټ ګناهونه دې وکړل. نو ګوره په اودس کې دې نه پرېږدي، په هغې کې دې بیا تېر باسي. ځکه خو رب العالمین فرمایي ان الشیطان لکم عدوا، شیطان ستا لوی دشمن دی، فاتخذوه عدوا. نو دشمن یې وګڼه. ګورې په دې دمشق کې یو جومات کې یو مؤذن و اذان به یې کړ. بوډا سپینګیري و، ټول عمر یې اذانونه کړو، 80 کال. نو هغه چې به اذان کو، بره په مناره کې به یې کو. نو زمونږ د فقهاو لیکلي دي چې په مناره کې څوک اذان کوي، نو حی علی الصلاة و حی علی الفلاح، لکه دې سر د منارې نه هم باسي، نو خیر دی، بلکې پکار دی چې وبس. نو مناره کې به بره اذان کو، نو حی علی الصلاة و حی علی الفلاح کې به سر د منارې نه وویسته، نو یو ځل یې بانډ کو. نو چې حی علی الفلاح دپاره سر د منارې دا کلکی نه وویسته چې خلک اواز به وړي. نو د دې جومات په خوا کې یو یهودي کس و، د هغه کور هلته یهود هم اوسېدل، عیسایان هم اوسېدل، مسلمانان. نو د ده نظر په هغه کور کې په یو جینۍ ور پرېوت، د دې بابا، او جینۍ خوښه شوه. نو چې بانګ یې سینګ خلاص کړ، نو سر یې ورتا کړ. جینۍ ته نیغه یې ګوري، جینۍ پرې پوه شوه. نو جینۍ والا آواز ورکړ، وی باباجي څه پردو کورونو ته ګوره او پردو ښځو ته ګورې. دې ورته وایي جینۍ زما خوښه شوې، لومبې نظر مې در باندې ولګېد او زما زړه ته ډېره زیاته پرېوتې، ما سره واده وکړه. جینۍ ورته وایي د خدای خاطر وکړه، ځان ته مه ګوره او ما ته مه ګوره، ته خو د 80 کال وې او زه خو پېغله جینۍ یم. نو دا مناسب دی چې زما غوندې خو ستا نوسی وکړ، وسی ګرځي. دی ورته وایي نه بس هر څه چې دی خیر دی، ما سره واده وکړه، هر څومره پیسې چې غواړئ، مهر چې غواړئ، چې څه دې خوښئ، نو زه درله درکوم، خو مهرباني وکړه ما سره واده وکړه. او دې کې د عمر څه خبره ده، خو چې ستا خوښئ او زما خوښئ، بل چاله پکې څه. او دومره په سوچ هم نه دی شیطان، دومره دی برباد کړ، په دومره سوچ هم نه دی چې د منارې نه زه چغې وهم، خو دا ټول کړي د ما خبرې اوري. جینۍ ورته وایي ګوره دا خبرې رستو دي، مهر هر څه چې وي در کوم. او ته ګوره زه یهودنه یم او ته مسلمان یې، نو ته څنګه ما سره نکاح کوې؟ دی ورته وایي زمونږ په شریعت کې د اهل کتابو سره، د یهودنې سره او د عیسایانو سره نکاح جایز